جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ د صحت او عافیت پر جامو به پوښلي اوسئ یو ځل بیا میدان بازي یا د لوبو ډګر خپرونه پیل شوه کوربه مو زه حکمت الله صادق ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هره اونۍ دغه خپرونه تاسو ته د ورزش په دنیا کې وړاندې کوو زموږ هدف هم همدا اوسېږي چې تاسو ته د افغانستان ورزش او په ټوله کې هغه کسان چې د ورزش دنیا ته راځي په دوو برخو باندې ویشل شوي وي ورزشکاران چې په هرې رشتې کې ورزش ترسره کوي د هغوی دوه هدفونه وي یو هدف د دوی دا اوسېږي چې دوی غواړي په راتلونکي کې قهرمانان جوړ شي دوهم دا وي چې ځینې کسان ډېر مهمې نقطې ته اشاره کوي دوی د خپل ورځني ژوند په تقسیم اوقات کې یو ساعت نیم ساعت ورزش ته ورکوي راځي خپل ورزش ترسره کوي او د خپل ژوند چارې سمې سمبالوي زموږ هدف هم همدا ده چې تر څو د دغوی تصویر تر تاسو در ورسوو ورزش څه دی ولې کسان ورزش ترسره کوي دا چې خدای مکه اکثره وخت کسان مریضان کیږي د طب په برخه کې خپلې هغه مالي برخې ته هم که پاملرنه وکړو خپل مصارف په هغې برخه باندې تېروو په وجود باندې هم زحمت راځي او د ناروغۍ په حال کې موږ له تکلیف سره مخ اوسېږو نو راځئ که ورزش ترسره کړو زموږ صحت هم جوړ اوسېږي کاملا ناروغي د خدای له طرفه وي خو د صحت د وجود هغه استقامت او د دوی هغه مقاومت چې وي د ورزش سره ډېر زیات پیاوړی کېږي او موږ د ورځني ژوند چارې هم ښې سمبالولی شو او له ناروغۍ نه به هم دور اوسېږو نو زموږ هدف هم همدا ده چې تاسو هم که نه غواړئ چې قهرمانان شئ که نه غواړئ چې یو رشته په دایمي ډول باندې مخ ته یوسئ نو د خپل د ژوند او د خپل صحت لپاره البته په 4 ساعتونو کې یو ساعت نیم ساعت ورزش ته ورکوئ راځئ نن میدان بازي د لوبو ډګر خپرونه له پهلواني درته راپیل کړو پهلواني څه ده له کومه په افغانستان کې راپیل شوې ده ولې په پهلواني کې ورزشکاران ورزش ترسره کوي په پهلواني کې څومره قهرمانان له ځانه سره لرو استاد نجیب نوري را سره دی دا د یاد کلب استاد دی په دغه کلب کې څومره قهرمانان له ځانه سره لري خپل نجیب نوري له کومه پهلواني راپیل کړې ده نوري صاحب هرکلی ستړی مشي په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب خدمت شما خدمت بیننده های تلویزیون شما نجیب الله نوری هستم ترینر کلب پهلوانی نوری و عامر زون مرکز نوري صاحب په لومړی کې به پهلواني راته معرفي کړي پهلواني یعنې څه په ټوله کې په افغانستان کې پهلواني له کومه راخیستل شوې ده او د خپل کلب په تړاو به دې راته ووایې څومره قهرمانان له ځانه سره لرئ پهلوانی یک کسب مسلک پیشه بسیار مقدس است که از زمان بسیار قدیم به ما میراث مانده و در ضمن از قهرمانای زیاد به جامعه و وطن ما تقدیم کردیم نوري صاحب په دې تړاو به هم راته ووایې د خپلو قهرمانانو په هکله دی تاسو هم له کومه ورزش راپیل کړی دی د خپلې تجربې نه دی څومره قهرمانان دي روزلي دي دلته په کلب کې در سره د خپلو شاګردانو په تړاو دې راته ووایې څومره لاسته راوړنې لري له ځان سره ما الحمدلله به یاری پروردگار به فضل خداوند بیش از 20 قهرمانان داریم در کلب که از قبیل جوانان و جوانان تیم ملی افتخارآوریان داریم که داخل و خارج هم برای مسابقه رفتن نوري صاحب د ورزش په برخه کې رشتې فرق کوي په پهلواني کې که څوک غواړي چې پهلواني ترسره کړي کوم نقطو ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې یو ښه پهلوان ترې جوړ شي او ورزشکار بخصوص کسی که به هر مسلکی که علاقه داره عشق علاقه داره نه تنها به ورزش پهلوانی زمانی که میخواد بره در او رشته کوشش کنه که ایمان و وجدان صادقانه کار کنه و در ضمن از حرف مربی را گوش بده و پابندی به ورزش داشته باشه یک قهرمان ان شاء الله از او تربیت میشه نوري صاحب د افغانستان پهلوانان د نړیوالو پهلوانانو سره که پرتله کړو ستاسو په نظر د افغانستان پهلوانان څومره پیاوړي دي د دوی په برخه کې لږ معلومات راکړئ ورزشکارای افغانستان به سطح ملی و بین المللی ان شاء الله دست پنجه نرم میکنن و نرم کردن همیشه
منتها یک کم مشکلات اقتصادی داریم که از نقطه اقتصادی ضعیف هستند به دلیل از اینکه ندارن همین توانمندی اقتصادی ندارن. تمریناتشان منظم است، تمرین میکنن، از لحاظ تکنیک تاکتیک بالاست سطحشان، منتها از لحاظ خوراک و مثلا آرام بودن، فکر اعصاب آرام، اینی چیزا میخواد ورزش که متاسفانه ورزشکارای ما در افغانستان کم دارن. از ان شاء الله چې حل بشي. نوري صاحب ستاسو نه د سو سابقه یا د تیر شو پهلوانانو چې هغوی وخته پهلواني کړې ده غواړم د هغوی نمونه لیدونکو ته ووایاست. بله بسیار قهرمانای خوب داشتیم در کشور در وقت، مثلا قهرمان پهلوان احمد جان بوده، خدا مغفرتشان کنه، صدیق زرگر بوده. فعلا دیگه قهرمانای دیگه داریم که زیادتر نامشان باز بسیار زیاد هستن، فضل خدا زیاد بودن هستن هم دیگه. ان شاء الله چې له تاسو سره دغه ورزشکاران دلته دي دوی به ټول د راتلونکي کې د همغوی ځای نیسي او په راتلونکي کې به د هغوی ځای ناستې اوسېږي. نوري صاحب د نن ورځې تقسیم اوقات ته به راځو. نن له کومه راپیلوئ؟ اوس ورزشکاران ګرمکاري ترسره کوي، تر دې وروسته په تقسیم اوقات کې څه لرو او کوم حرکت به ترسره کیږي؟ حالا فعلا نرمش هست که کار میکنن بچه ها حرکت های نرمشی را و بعدا ملاقا را داریم، به تعقیبش حرکت های کشی را کار میکنیم و تکنیک کار میکنیم، بعدا باز تمرین داریم. ډیره مننه نوري صاحب. آباد شي. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې د لوبې ډګر خپرونه پیل مو راسره ولمانځ. د خپرونې په لومړي سر کې ورزشکاران د ګرمکارۍ حرکتونه تر دې وروسته دا چې ملاقونه ترسره کوي په کوم ډول ترسره کوي زموږ سره پاتې شئ، خپرونه دوام لري. دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت. امالا ساکزای ما یو تننده شاگردان استاد نجیب الله نوری. زه په مدت 3 کاله کېږي چې استاد نجیب الله سره تمرین کوم. دا نظر استاد نجیب الله او ډېر ښه کلب ده. امان الله په دې تړاو به راته ووایې د پهلواني برخه څومره دلچسپه ده ستا لپاره؟ له نورو برخو نه څومره تفاوت ده پکې ستا لپاره څومره دلچسپه ده؟ پهلواني برخه ورزش ډېر دلچسپه ده. زه خو اول رزمي کار وم، بیا زه پهلواني ته راغلم. واقعیت پهلواني سړی ډېر غلی کوي، ډېر شکسته کوي او ډېر خبره انسانیت، اخلاق، هر شی سړي ته راکوي. نو پهلواني ځان ته ورزش ده. هغه کسان چې اوس مهال وخت له ځان سره لري او تمرین نه ترسره کوي، په لنډو کې ستا پیغام د هغوی لپاره اورم. یعنې واقعیت څوک چې وخت لري تمرین نه ترسره کوي نو هغوی ته تاسف ور خبره ده. یعنې تمرین څوک چې وخت لري وي کې له هر کار نه، مثال له هر کار نه سړی ساتي، هماغه تمرین هماغه خبره هغه ډېر سړی هغه کوي. نو واقعیت څوک تمرین نه کوي، زما یو پیغام ده ورته ځوان په اړه چې راسه تمرین وکړه، د کلب کې هر چی ته سي یا تمرین وکړه. ډیره مننه. دا جنت جنت، دا جنت جنت. بیا هم ډیره زیاته مننه لیدونکو د میدان بازي خپرونې دوام او د حرکتونو دوام سره لاغې له استاد نوري څخه به وپوښتو چې د حرکتونو وروسته څه لري او دغه حرکتونه په کوم ډول ترسره شول، څومره رضایت خپله دی له دغه شاګردانو څخه لري. نوري صاحب څو حرکتونه مو ترسره کړل سره لاغې ملاقونه، ستاسو په اند څومره رضایت لري له خپلو شاګردانو نه دغه حرکتونه څنګه ترسره کړل؟ انشالله حرکت ها را درست میره، اقتدادم که دقیقاتشان نو است، بازو حرکت ها را برشان یاد میتیم. 100% انشالله حرکتشان درست است. ډیره مننه. اوس هم د خپرونې او په ټوله کې ستاسو د ورزش دوام هم دی. تر دغه حرکتونو وروسته بل کوم پلان لري؟ په کومه برخه به مخ ته ځو؟ بعد از این حرکت های نرمشی را میریم که بعد از این دایره میشن بچه حرکت های نرمشی را میریم. ډیره مننه لیدونکو، له تاسو هم مننه. اوس مهال تر دې وروسته د نرمشي حرکتونو دوام ده. دا چې نرمشي حرکتونه څه دي، په کوم ډول ترسره کیږي، د میدان بازي سره پاتې شئ، په څه ډول به پوه شئ. اوس هم د دغه حرکتونو دوام. نوري صاحب دغه حرکت څومره مهمه ده او ولې ترسره کیږي او که څوک یې ترسره کوي څنګه یې ترسره کوي؟ بعضی وقتا به خاطر که خیز میکنن، بند پای میگیرن و تکنیکایی است که پرتابای از بالاست، به پشت میخوره، به شانه میخوره، شانه گردان، مثلا به گردن میخورن. اینمی مقاومت وجودشان باید بالا باشه، یک تکنیکا رو یاد داشته باشن که برن صدمه نبینه جانشان.
نوري صاحب دغه ورزشکاران هر یو که تک معرفي کوي چې کوم ورزشکار څنګه حرکت ترسره کوي د چا په حرکت کې خوبیت او په کومه کې داسې نقطې دي چې هغه ضعیف دي؟ بچه‌ای که پیشتر رفتن پالوان زید و محمد الله و توفیق و معروف و شفیق یا بچه‌های تیم ملی هستند، حرکتاشان درست است. یک تعداد بچه‌ها هستند که نو هستند، بازی‌ها آساسا تنظیم میکنن، خود جور میشه. نام خدا. د دې حرکت ترسره کونه په وروستۍ کې چې کله ملاق ترسره کیږي عمومي او مهمه نقطه دا ده چې بیرته باید ورزشکار په سالمه توګه ودرېږي. که لویږي دلته نقطه اخیستلی کیږي، کومې نقطې دي چې باید دلته مد نظر ونیولی شي؟ اینجا باید پرتن پس سر پای خود بخیزن که در پرتابا یا آماده باشه جانشان. نقطه مهمش نمیست که آمادگی قوه جسمانیشان بالا باشه. به این دلیل ما یارت پرکتیس تمرین میتیم که چیشان جور شود. نوري صاحب په دغه حرکتونو کې دغه ملاق قد څومره مهم رول لري؟ د ورزشکار قد څومره مهم رول لري؟ څوک چې ملاق ترسره کوي قد ورسره څومره مرسته کولی شي؟ این قد در هر ورزش بسیار قد بلند لور داره که در هر ورزش باشه، نه تنها در پالوانی، در هر ورزش بسیار لور مهمه داره قد بلند باشه و دست و پای ورزشکار کشیده و دراز باشه که بتانن به صورت درست مسابقه کنن. پایواز دست پایم زمان با قیچی نام خدا پنجه دست پنجه پای کش نام خدا چک زدم سر بده جای در جای سراتی نیز برا نیز پای گمت بالا گمت بالا بالون زد بیا داخل بیا خانم توفیق پشت هم برای بچه دیوار گوش کن. اوس هم د استاد نجیب نوري له لوري د حرکتونو دوام دا چې تخنیکي حرکتونه د ورزشکارانو لپاره معرفي کول او ورزشکارانو ته د دې لارښوونه چې څنګه کولی شي تخنیکي حرکتونه زده کړي په ګډه سره یې ګورو. کش میکنه اینجا قید میکنه چه رقم تو دفاع کنی چه رقم کش کنی دسته ما استاد هستم که بالون زید سعی کن بینی حالت من میخوایم از خود دفاع کنم بند دستش میگیرم سرم نرم پایین که دستم خطا میتونم دیگه دستم سر کمرش به این شکل تحقیقه میرم متوجه هستی؟ دستم میگیره در حالت خوشتی حریفت نمرهش پیش است میخواه که بند پرده یا سر تخریب بزنه در این حالت هستی فقط بند دستش میگیری که سرت این قسمت میاری زیر زناقش دست خطا میتین ازش به این شکل سر سوجی میکنی نفره گرفتی مطبه برو یک بالون زید توفیقه تو برو با توفیقم بره نام خدا برو توفیق تو توفیق نام خدا ماتین که جوره بیا بخیر سعی کن زمانی که استاد شده زمانی که کلیاریف شاد هستی با این شکل کش میکنی پایش بشمه پای میگیری یا میزه اون حرکت برو حرکت نام خدا تو برو حرکت آفرین له استاد نوري څخه به وپوښتو تر دې وروسته څه له ځانه سره لري او په کوم ډول باندې نور هم برنامه مخ ته وړو. نوري صاحب په دې تړاو به راته ووایې د دغه حرکتونو ترسره کول او ورزشکاران او شاګردان دې هم درنه راضي دي په دې تړاو به راته ووایې چې تر دې وروسته څه لرو او په تقسیمات کې به کوم ډول مخ ته ځو؟ در قدم اول مهم است که هر استاد هر مربی وظیفه خود به صورت درست ایمان و وجدان صادقانه پیش ببره و از کلش مهم است که پروردگار از ما شما راضی باشه. دیگه ما هر روز برنامه داریم برای بچه‌ها، یک روز ادمان داریم تکنیک کار میکنن، یک روز تمرین است که نرمشا و یک روز فیزیک میزنیم. به همین ترتیب ما هفته‌وار برنامه داریم. اوس مهال به څه ترسره کیږي له دغه حرکت نه وروسته؟ ما دیگه آماده هستن بچه‌ها، جانشان گرم است به خاطر تمرین، حالا تمرین میکنن.
ډیره مننه لیدونکو. زه هم امید لرم، ارزو لرم چې زه هم ستاسو د مایل او علاقې اړوند خپرونه مخته یوسم، لکه څنګه چې استادان د خپلو شاګردانو ته دا امید لري چې د دوی البته د دوی نظرونو مطابق هغه استادي مخته یوسي. زه هم همدا هیله لرم چې خپرونه ستاسو د خوښې وړ اوسیږي او زه هم وشم کړی چې ستاسو د خوښې وړ اړوند البته ستاسو کومې پوښتنې که له ځان سره لرئ د همغې اړوند پوښتنې هم له استادانو څخه وکړم. دا چې د تمرین برخه رسېدله، تمرین څنګه ترسره کېږي زموږ سره پاتې شئ، په ګډه سره یې ګورو. بیا هم هرکلی درنو لیدونکو د تمریني حرکتونو دوام دا چې په دغه حرکتونو کې ورزشکاران هر یو کولی شي خپل پلان عملي کړي. هغه کسان چې ځینې تخنیکي حرکتونه له ځان سره په پلان لري کولی شي چې دلته اوس عملي کړي او بیا په راتلونکي کې په سیالیو کې ترېنه ګټه واخلي. نوري صاحب ستاسو نظر د دغه حرکتونو په تړاو واورو. فقط بچه ها آمادگی دارن انشالله به خاطر مسابقاتی که پیش رو دارن، عنقریب مسابقات تیم ملی و پنجزون یگپا را فدراسیون راه اندازی میکنه. به این دلیل بچه ها آماده هستن که بخیر به خاطر مسابقه. دلته چې کوم پلانونه دوی له ځان سره لري، نوري صاحب ستاسو په اند د پهلوان هغه پلان چې کله په ویډیو تر نورو رسیږي، یعنې که دوی یو مسابقه کې یو کوم پلان لري، ځینې تخنیکونه لري، بل پهلوان کولی شي چې د ویډیو له طریقه د هغه پلانونه لغوه کړي یا د هغه پلانونو په تړاو باندې نور آمادگی ونیسي؟ این بستگی داره به خود پهلوان که چقدر این سطح آگاهیش بالا، چقدر خود از این کار میکنه و استاد چقدر برای ترنینگ میده. بیا هم لیدونکو هرکلی د ځای د نه به وپوښتو چې دغه حرکتونه یې ترسره کړل، په راتلونکو سیالیو دپاره کوم پلانونه لري؟ آیا هغه حرکتونه چې د اوس مهال دلته ترسره کړل دا یې دوی ته ښکاره کړل او که نه هغه یې له ځان سره ساتلي دي؟ ځای د هرکلی ستړی مه شي. سلام علیکم، سلام بر شما، سلام به همگی، سلام به بیننده شما. بسیار تشکر. زید امی حرکاتی که حالا رفتی کل حرکاتای تمی بود یا کدام تای به خود مخفی نگاه کردی تا به کدام جایی که تو رقابت داشته باشی اوج انجام میدی؟ حرکت های مخفی خو نبود، بعضی تایش هم میرفتیم، بعضی تایش نمایشی بود. چه وقتت میشه که خودت در رشته پهلوانی هستی؟ مدت 6 سال میشه که تمرین میکنم پیش استاد نوری. درباره مسابقاتت بگی، چند مسابقه کردی، برد و باخت بر ما بگی؟ باخت هم کردیم، برد هم کردیم دیگه. یک دو سه بار اول شدیم در بین کلب‌های کابل. بسیار تشکر. یک پیام کوتاه شما بشنوم. به می جوانا از مواد مخدر، از این کارهای لا و لها و بیهوده خود دور نگاه کنن، به می درس تعلیم و ورزش گپا بپردازن خوب است. بیا هم دوام د حرکتونو د دوه ورزشکارانو ترمنځ په دې اساس چې ورزشکاران هغه کوم پلانونه له ځان سره لري او په ټوله کې د تخنیک برخې حرکتونه ښکاره کړي. ځینې کسان چې کلب ته نوي راغلي دي هغوی هم په دې باندې پوه شي چې په پهلواني کې څه دي او په کوم ډول باندې ترسره کېږي. دا تر ټولو مهمه نقطه ده چې استاد نجیب نوري هم په خپله تعقیبوي او بیا ځینې نقطې له ځان سره یادداشت کوي او هغه څه چې د سیالۍ وروسته ورزشکارانو ته وړاندې کړي تر څو دوی هم په دې باندې کاملا پوه شي. دغه ورزشکار هم هڅه کوي تر څو په خپل حرکت کې بریالی شي، خو په منظم ډول ورته اجازه ورنکړی شوه خپل حرکت کې نسبتا پاتې راځي. سلام، اسم شما؟ سلام، اسم احمد مشفق. مشفق جان، درباره حرکاتت برام بگوی، درباره از اینکه تو به رشته پهلوانی آمدی همین سلسله را بر ما معرفی کنید. یه حرکتایی که رفتیم پایگیری بود، قپان بود و بعضی حرکتای تکنیکی دیگه که در میدان استفاده کردیم. چه وقتت میشه که به رشته پهلوانی آمدی؟ مدت 7 سال میشه در رشته پهلوانی آمدیم. درباره دستاوردهایت بر ما صحبت کنید. دستاورد در پنجزون سوم شدم دیگه. یک 3-4 روز پیش در مسابقات زون غرب مقام اول گرفتم. دیگه ان شاء الله کوشش میکنیم داینده بخیر با تیم به چیزا را پیدا کنیم، ان شاء الله نتیجه خوب بگیریم. ان شاء الله موفق باشی. یک پیام کوتاه است میشنم. پیام به جوانان نمیست که ورزش کنن، صحتمند باشن و از مواد مخدر، از کارهای بیهوده دست بردارن و به ورزش رو بیارن. خیلی ممنون.
بیا هم د دوو نورو ورزشکارانو ترمنځ د تخنیکي حرکتونو دوام دا چې په کوم ډول باندې دوی حرکتونه ترسره کوي په ګډه سره ګورو په هغه شکل چې د حرکتونه په ټوله کې د پهلواني په برخه کې د ورزشکارانو لپاره ډېر ګټور تمامېدی شي چون دوی هڅه دا کوي چې په ټوله کې د حرکتونو معرفي کول یو بل ته په دې ډول باندې وکړي تر څو دوی بریالي شي په راتلونکو سیالیو کې که په حرکت کې ځینې غلطي برخې اوسېږي یا دوی ونه شي کړی چې حرکت ته په مستقیمه او په ښه ډول باندې دوام ورکړي نو دلته یو استاد هم تعقیبوي تر څو د دوی هغه ځینې نقطې ورته ورحل کړي او په راتلونکي کې ترېنه ښه ګټه واخلي. د دوی تمرین هم په همدې ځای پای ته رسېږي زموږ میدان بازي یا د لوبو ډګر خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي له خپل تلویزیون او له خپلې ادارې څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغې خپرونې ته یې وخت ورکړی تر څو یې تر تاسو در ورسوي له ټولو همکارانو ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته تر بیا بلې خپرونې چې زه اکمل صادق ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم هر چیرې چې یاست ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ د ملي سپورټ او د ملي تلویزیون نورې خپرونې تعقیب کړئ. الله مو مل.